السلام علیکم، محمد کوټوال یم. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. نن بیا د یو ښایسته اپلیکیشن سره دا چې اپلیکیشن کې څه دي او څه کمالات دي پکې ویډیو تر اخره پورې ګورو. ځو پلی سټور له پلی سټور کې سمپل ساده غوندې لیکو کلاک چې کله موږ لیکو کلاک آپشن کله ولیکئ تاسو په دغه دویم نمبر کې وګورئ. کله چې موږ دا خلاص کړو دغه یو انټرفیس راځي، تاسو د دې ښه دقیق وګورئ. دغه د ساعت یو شکل راځي، موږ او تاسو دا انسټالو چې تقریبا 15 میلیونه کسان، تاسو له زه ښیم 15 میلیونه کسان د دې نه استفاده کوي، د دې لاکر نه، او ریټینګ یې هم ښه دی. دا موږ او تاسو انسټالو 15 MB وزن لري، وزن یې هم کم دی، استعمال یې هم ډېر اسانه دی. دا چې کله موږ او تاسو انسټال کړ ډېر سمپل ډېر اسانه غوندې لاک دی، او تصویران او فایلونه ویډیوګانې به ډېرې ښایسته محفوظې پاتې کېږي. دا چې کله انسټال شو په موبایل کې تاسو د دې ګورئ، موبایل کې د دې انټرفیس سره کوم راځي. دا تاسو ولید ساعت راغی، ساعت چې کله راغی موږ تاسو دا اوپن کوو. دا چې کله اوپن کوو دې کې ګوره ډېر اسانه، ډېر بیخي اسانه طریقه ده پکې د لاک. دې کې مطلب که موږ وغواړو چې خپل شخصي کوډ ورکړو، دې کې صرف ټایم ټاکو. ټایم څه ټاکو؟ اوس دې له زه لاک ورکوم فرض مثال 9 بجې او 15 دقیقې، بس دا زما لاک شو. 9 بجې او 15 دقیقې مې دا په ټایم که نور به دا ساعت عام خپل ټایم ورکوي، څنګه چې ټایم یې خپل صحیح ټایم به ورکوي. خو زه چې کله دې له خپل شخصي وخت ورکړم ټایم ورکړم، دا د منځ بټن کلیک کوم. د منځ بټن چې مې کله کلیک کړله دې ماله وایي چې دغه پاسورډ چې مخکې تاسو ورکړه بیا ورکوي، ولا بیا یې ورکوم 9 بجې او 15 دقیقې. دا چې کله ما کلیک کړ دلته موږ نه ایمیل غواړي. ایمیل ځکه غواړي که کله موږ دغه لاک هیر شي، دغه وخت یا ټایم چې کوم موږ ورکړی دا رانه هیر شي او تصویران او ویډیوګانې مو رانه ډیلیټ نه شي، رانه ورکې نه شي، نو په دې خاطر باندې دا موږ نه غواړي خپل ایمیل چې مو ورکوله. زه دې له خپل ایمیل ورکوم. دا خپل ایمیل چې مو له ورکړ دا موږ فینش سیټ اپ، دا ګوره دلته یو انټرفیس راځي. ښه، د انټرفیس کې چې دی ادر فایل دی، پکچر دی، ویډیو دی. که موږ غواړو دغه شنه بټنه موږ کلیک کوو، دغه کوم چې موږ له علامه ښیي، دا چې کله موږ کلیک کړه دلته موږ نه پوښتنه کوي چې په خپلې خوښې کوم فولډر جوړول غواړئ، او دستي د کیمرې نه عکس وباسئ او هلته یې لېږل غواړئ، او که نور فایلونه محفوظوئ، آډیو سندرې یا آډیو اوازونه محفوظوئ، ویډیوګانې محفوظوئ او که عکسونه محفوظوئ. سمپل زه د اګزامپل لپاره تاسو له صرف یو څو تصویران ښیم چې څو تصویران زه محفوظ کړم. دا تاسو ګورئ، زه به دې کې یو څو تصویران د خپل ګیلرۍ نه محفوظ کړم. دا د فیسبوک یو څو تصویران دي، ګوره 1 2 3 4 5. دا ما کلیک کړه، د کلیک سره دغه بله وګوره علامه ښیي، د کلوپ نشان ښیي باقاعده، تاسو له یې ښیم. دا چې کله موږ تاسو کلیک کړو دا تصویران ډایرکټ موږ نه پوښتنه کوي چې دا کوم عکسونه دي، ویډیو دي که فایل دي. موږ له وایو چې عکسونه دي. دا تصویران زما محفوظ شو. دا تصویران اوس لاړه زما ډایرکټ ساعت له، که دغه ساعت کې عام وخت کې زما موبایل د چا سره وي او دا ساعت باندې کلیک وکړي، دا عام ساعت غوندې ښکاري، عام ټایم به له ورکوي، څنګه چې د موبایل کې اوس خپله ټایم دی ګوري، تاریخ، ورځ، ساعت، هر څه مکمل ښیي. خو که زه وغواړم او کله وغواړم تصویران خپل وګورم، کوم تصویران چې مې محفوظ کړي دي په هغې کې زه سمپل دغه منځ بټن ووهم، منځ بټن سره بیا زه خپل ټایم راخلم. ما ټایم ورکړی و په باندې 9 بجې، تاسو ولیده بیا دا منځ بټن کلیک کوم، زما تصویران راوړي، زما ویډیوګانې راوړي، زما فایلونه راوړي. ډېر اسانه لاره تصویرانو د محفوظ ساتلو، ډېر ښایسته لاکر دی، حتما انسټال کړئ. او ویډیو لیدلو نه مننه، خوشحاله اوسئ. د ویډیو لایک کول نه هېر نه شي، ملګرو سره شیر کړئ. په مخه